قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن د 2020 میلادي کال نومبر د میاشتې 19 نیټه او د سه شنبه ورځ ده. تاسو د آل انډیا رادیو د بارنۍ خبرونو پښتو څانګې ته غوږ یاست. زه حکمت الله نوریم او تاسو د دې سات خبر نه وړاندې کوم. په پیل کې هم د خبرونو سرټکی. لومړي وزیر مودي نن د بریکس په 12مه سرمشریزه غونډه کې ګډون وکړ. د جایش محمد تراګر په ډیلی کې نیول شوی او لوی تراګریز بریډ شانډ شو. بھارت بیوټیک د کوواکسین دریم پړاو آزمایښتونه پیل کوي. د استرالیا لومړي وزیر سکاټ موریسن د خپل جاپاني سیال سره د لیدو لپاره توکیو ته ورسید. هند وايي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل ناڅرګنده طبیعت له امله کمزوری ارګان ګرځېدلی دی. او په هند کې له کووډ-19 څخه د بیا رغېدو کچه 3.42 سلنې ته رسېدلې ده. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. لومړي وزیر نریندر مودي د نړیوال ثبات، ګډ امنیت او نوښت ودې تر عنوان لاندې نن د روسیې په کوربتوب د بریکس 12مه غونډه کې ګډون وکړ. غونډه په مجازي بڼه جوړه شوې وه. د 12مې غونډې په جریان کې چې د ملګرو ملتونو د 55مې کلیزې څخه وروسته د روانې وبا په جریان کې جوړه شوې، مشران به د څو اړخیزه سیستم د اصلاح په ګډون په نړیواله کچه د بریکس د همکارۍ او مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د کووډ-19 روانې وبا د اغیزې کمولو لپاره اقداماتو، د تراګرۍ سره مبارزه کې همکاري، سوداګري، روغتیا، انرژي او د خلکو ترمنځ تبادله باندې به هم بحث وشي. هندوستان د بریکس د غونډې مشري په غاړه واخیسته چې دا له 2012 او 2014 کال وروسته دریم ځل دی چې هندوستان د یادې ناستې مشري په غاړه اخلي. هند به راتلونکی کال د بریکس د 14مې غونډې کوربه وي. د ډیلی پولیسو ځانګړې ډلې 2 د جایش محمد تراګر نیولي او په پلازمینه کې یو لوی برید شنډ کړی دی. چارواکي اوس د سرای کلی خان له سیمې څخه له نیول شویو تراګرو پوښتنې کوي. د پولیسو په وینا دوی تیره شپه شاوخوا 10 بجې او 15 دقیقې په سرای کلی خان کې ملیونیم پارک ته څیرمه 2 تراګر چې د جمع او کشمیر اوسیدونکي دي د 2 نیمه اتومات تومانچو او 10 کارتوسونو سره نیولي دي. د 2020 کال مالبر تمرینونه دوهم پړاو نن د عرب سمندر په شمالي برخه کې پیل شو. د 2020 کال د تمریناتو لومړی پړاو د همدې میاشتې په لومړیو کې د پوره لاسته راوړنو سره پای ته ورسید. لومړي پړاو کې ترلاسه شوي همغږۍ ته په کتو چې د همدې میاشتې په سر کې ترسره شوی و. په دې پړاو کې به د استرالیا، هند، جاپان او متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو ترمنځ د پیچلتیا د زیاتېدو په صورت کې د همغږۍ عملیات هم ترسره شي. دوهم پړاو به د ګډ عملیاتو شاهد وي چې د هند سمندري ځواک د ویکر مادیتیا جګړې ډلې او د متحده ایالاتو د سمندري ځواک نیمټس جګړې ډلې شاوخوا باندې به تمرکز لري. 2 لوی کښتۍ د نورو کښتیو، سبمرینونو او د برخه اخیستونکو سمندري الوتکو سره به په ګډه د 4 ورځو لپاره د لوړې چټکتیا په سمندري عملیاتو کې بوختې وي. په دې تمرینونو کې الوتنې د ویکر مادیتیا، د میګ 90 کې او F-18 جنگي الوتکو او د نیمټس لخوا د E-2C هوایي دفاعي تمرینونه هم شامل دي. سربیره پر دې د ځمکنیو او نیمه سمندري ځواکونو ضد تمرینات او د وسلو ډزې د 4 ملګرو سمندري ځواکونو ترمنځ د منځګړیتوب او همغږۍ رامنځته کولو لپاره هم په پام کې نیول شوي دي. د بھارت بیوټیک پرون د کوواکسین د دریم پړاو د آزمایښت پیل اعلان وکړ. په دریم آزمایښتي پړاو کې به د هندوستان په کچه 6,000 خوښمن کسان شامل وي چې دا پړاو به د ICMR په ملتیا ترسره شي. دا په هند کې د کووډ-19 واکسین لپاره تر ټولو لویه کلینیکي ازموینه ده. دا د کووډ-19 واکسین لپاره د هند لومړی پړاو د اغیزمنتیا دریمه کتنه ده او په هند کې تر دې دمه د معاصرې ازموینې تر ټولو لوی پړاو دی. دا پړاو په www.ctri.in کې ثبت شوی او د هند د درملو د کنټرول ادارې لخوا تایید شوی دی. د ازموینې رضاکارانو ته به په 28 ورځو کې 2 ځلې ستنه ولګي. د حکومتي امر سره په عامه ځایونو کې د ماسک نه اغوستلو راپورونو زیاتېدو سره د بنگلادیش حکومت سخت دریځ غوره کړی او پریکړه کړې چې ګرځنده محکمې وکاروي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې خلک ماسک اغوندي. په ډاکا کې د لومړی وزیر شیخ حسینه په مشرۍ د کابینې له غونډې وروسته د کابینې سکرټر انور الاسلام رسنیو ته وویل حکومت پریکړه کړې چې سخت ګامونه اوچت کړي
ځکه چې امکان شته چې کووډ-19 په هیواد کې مخ په زیاتېدو شي. هغه ویل چې اړوندو چارواکو ته امر شوی دی چې په ډاکا کې د ګرځنده محکمو عملیات ترسره کړي ترڅو په عامه ځایونو کې د ماسک اغوستلو حکومتي فرمان پلی کړي. له دې د مخه د بنگلادیش حکومت په ټولو دفترونو او عامه ځایونو کې د ماسک لازمي کولو د پلي کېدو امر کړی و. د استرالیا لومړی وزیر سکاټ موریسن نن سهار توکیو ته ورسید. هغه به د خپل جاپاني سیال یوشیهاید سوګا سره وګوري. د دواړو مشرانو د لیدو د اجنډا په سر کې یو مهم پوځي تړون شامل دی. دغه ګام د سویلي چین سمندر او د آرام سمندر په جزیره کې د چین د مخ په زیاتېدونکي نفوذ سره مبارزه ده. د دوه اړخیز لاسرسي تړون به د استرالیا او جاپاني وسلوالو ځواکونو لپاره شرایط او مقررات ټاکي ترڅو د یو بل په خاوره کې تمرینونه ترسره کړي. دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې چین اعلان وکړ چې دوی به له نن څخه د دې میاشتې تر پای پورې د سویلي چین سمندر کې پوځي روزنه ترسره کړي. ښاغلي موریسن او ښاغلي سوګا هم تمه لري د کورونا وایروس مخنیوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفر کولو په موخه د ببل الوتنو په اړه هم خبرې وکړي. ښاغلی موریسن به جاپان ته د استرالیا هایدروجن د صادراتو په اړه د جاپاني سوداګرو مشرانو سره هم وګوري. هندوستان ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو کمزوری ارګان ګرځېدلی ځکه چې نشي کولی د خپل ناڅرګند طبیعت له امله د اعتبار سره اړین عمل وکړي. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازی ټي ایس تیرومورټي وویل بین الحکومتي خبرې یا IGN د ملګرو ملتونو د خپلواکه غړیو هیوادونو څخه جوړ د یوې جدي هیلې لرونکې پروسې پر ځای د پانتون په څیر بحثونو ته لار هواره کړې. ښاغلي تیرومورټي تېره شپه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په 50مه غونډه کې وینا وکړه. هغه وویل په بین الحکومتي خبرو کې له یوې لسیزې را په دې خوا هیڅ پرمختګ نه دی شوی. یوازې مو د اصلاح د اړتیا په اړه جذباتي بیانونه اورېدلي دي. ښاغلي تیرومورټي وویل هماغه هیوادونه چې د کوچنیو او متوسطو دولتونو لپاره د مکر اوښکې تویوي دوی حتی له اساسي عدالت څخه انکار کوي. دا د دوی سره د خبرو اترو رسمي ریکارډ ساتلو کې مرسته کول دي. په هند کې له کووډ-19 څخه د بیا رغېدو کچه 3.42 سلنې ته رسېدلې. په تیرو 24 ساعتونو کې له 40,000 څخه ډیر د کووډ-19 ناروغان روغ شوي دي. د روغتیا وزارت ویلي د روغ شویو کسانو ټول شمیر 8,290,000 ته لوړ شوی دی. اوس مهال ورځنۍ پیښې د ټولو مثبتو ثبت شویو پیښو یوازې 5.11 سلنه جوړوي. دا مهال په هیواد کې د فعالو پیښو شمیر شاوخوا 453,000 دی. په تیرو 24 ساعتونو کې 9,144 نوې پیښې په هیواد کې ثبت شوي دي چې په دې سره د ټولو مثبتو پیښو شمیر له 8.8 میلیونه څخه اوړي. یاد وزارت ویل چې معاصره تګلاره ازموینه تعقیب او پر وخت درملنه د لوړې روغې جوړې او ټیټې مړینې لامل شوې. اوس مهال د کووډ-19 له کبله په هندوستان کې د مړینې کچه 1.40 سلنه ده چې دا په نړیواله کچه یو له ټیټو کچو ده. د تیرو 24 ساعتونو په جریان کې د 449 مړینو راپور هم ورکړل شوی چې له دې سره د مړو ټول شمیر 113,519 ته ورسید. قدرمن اوریدونکو د خبرونو په پای کې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکي واورئ. لومړي وزیر مودي نن د بریکس په 12مه سرمشریزه غونډه کې ګډون وکړ. د جیش محمد تراګر په ډیلي کې نیول شوي او لوی تراګریز بریډ شانډ شو. بهارت بیوټیک د کوواکسین دریم پړاو ازمایښتونه پیل کوي. د استرالیا لومړي وزیر سکاټ موریسن د خپل جاپاني سیال سره د لیدو لپاره توکیو ته ورسید. هند وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل ناڅرګند طبیعت له امله کمزوری ارګان ګرځېدلی دی او په هند کې له کووډ-19 څخه د بیا رغېدو کچه 3.42 سلنې ته رسېدلې ده. د خبرونو پای. د نن تبصره د تبصرې عنوان دی اسرو د کووډ-19 وبا په جریان کې لومړنۍ سپوږمکۍ وتوغوله. لیکنه د بومن باسو د ساينس لوړپوړی مبصر ژباړه او وینا د څنګم کمار ساګر. د اوسنی کووډ-19 وبا مخنیوي ته اهمیت ورکولو سره سره د هند فضایي څېړنې سازمان
इसरो د बंगाल साहिल तट सेरमा د श्री हरिकोटा टापू के शतून शवय د सतीश धवन फिजाई मरकज څخه په دې وروستیو کې د 2000 میلادي کال لومړی سپوږمکۍ په لاره واچوله. د ځمکې څارنې سپوږمکۍ EOS 01 لزانه سره د دریو هیوادونو نه کوچني پیرودونکي سپوږمکۍ هم وړلې. بهرني سپوږمکیو کې له لیتوانیا څخه تجرباتي سپوږمکۍ، د لکزمبرګ څخه څلور سمندري کاري سپوږمکۍ او له متحده ایالاتو څخه څلور ریموټ سینسینګ سپوږمکۍ شاملې وې. د اسرو راکټ PSLV C49 باندې سپری شوی ټولې سپوږمکۍ په ترتیب سره د دوی په خوښه شوي مدار کې ځای په ځای شول. دا د تیر کال د دسمبر له 11 نیټې څخه وروسته د اسرو لومړی توغونه وه چې د سه شنبې په ورځ ترسره شو. تیر کال قطبي سپوږمکۍ لیږدونکی موټر PSLV C48 د ځمکې څارنې سپوږمکۍ ځای په ځای کړې وه. د دې کال په جنوري کې اسرو فضا ته د مخابراتو سپوږمکۍ GSAT-30 استولې وه، مګر دا د فرانسوي ګوینا څخه د آریانا راکټ په کارولو ترسره شوی و. له دې وروسته د اسرو د توغولو مهالویش په بشپړ ډول د کورونا وایروس ناروغۍ له امله ګډوډ شو. اسرو په 2020 څخه 21 مالیې کال کې له 20 څخه د ډیرو سپوږمکۍ د توغولو پلان درلود چې پکې لوړ ماموریتونه لکه آدتیا L1 چې لمر ته لومړنی سپړونکی ماموریت دی او بې پیلوټا ګنګایان چې د هند لومړنی انساني فضایي الوتنې وي شامل وو. د 613 کیلو وزن لرونکي EOS 01 د ځمکې څارنې سپوږمکۍ ده چې د کرهنې ځنګلاتو او ناورین مدیریت په ملاتړ کې کارول کېږي. دا د ټول موسم رډار ایمیجینګ سپوږمکۍ ده چې به د ریسټ 2B او ریسټ 2BR1 سپوږمکیو سره په ګډه کار وکړي چې تیر کال توغول شوې وي. دا سپوږمکۍ به د پولې څارنې، د بلواګرو د نفوذ مخنیوي او د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو لپاره هم وکارول شي. لکه څنګه چې د اسرو مشر ډاکټر K سیوان د سپوږمکۍ له توغولو وروسته څرګنده کړه، دا ماموریت د اسرو لپاره خورا ځانګړی او غیر معمولی و، ځکه چې د فضایي فعالیت د کور څخه کار رژیم سره نشي ترسره کېدای، که څنګه چې د وبا په اوسنی وضعیت کې معمول دی. هر یو انجینر باید په لابراتوار صنعت د ادغام ځای کې او همدارنګه په ساحه کې شتون ولري، او په ځانګړې توګه هغه وخت کله چې موږ د دې په څیر د لانچ ماموریتونو په اړه وغږیږو. مګر هغه ډاډ ورکړ چې ټول کار د روغتیا پروتوکولونو په تعقیبولو او د ټیم خوندیتوب په پام کې نیولو سره سرته رسیدلی و. په رښتیا دا لویه لاسته راوړنه وه. په بریالۍ توګه د سپوږمکۍ دغه توغونه یو ځل بیا د PSLV راکټ لوړ اعتبار څرګند کړ، کوم چې د اسرو لپاره ډیر کارېدونکی ثابت شوی دی. تر دې دمه د 50 توغونو څخه دا راکټ یوازې 2 نابریالیتوب او یوه لږ برخه نابریالیتوب سره مخ شوی دی. PSLV په 2008 کال کې سپوږمکۍ ته د هند لومړی ماموریت او په 2014 کال کې مارس ته د مارس مدار میتود په لاره اچولو لپاره هم کارول شوی دی. د PSLV د سپوږمکۍ په بریالۍ توګه د توغولو له امله اسرو د څو کلونو راهیسې نړیوال پیرودونکو ته د PSLV لارې خدمت وړاندې کوي. تر اوسه د 33 هیوادونو 319 بهرني سپوږمکۍ د PSLV لخوا د دغه په 28 توغونو کې په بریالیتوب سره مدار ته ورلیږدول شوي دي. په دې هیوادونو کې الجیریا، ارجنټاین، اتریش، بلجیم، کاناډا، ډنمارک، فرانسا، جرمني، انډونیزیا، اسرائیل، ایټالیا، جاپان، لیتوانیا، لکزمبرګ، هالند، د کوریا جمهوریت، سنگاپور، سوئس، ترکیه، انګلستان، متحده ایالات او ډیری نور شامل دي. د سپوږمکۍ توغولو ډیریدونکي غوښتنې سره مقابله کولو لپاره اسرو د مخه د سپوږمکۍ مجلس ادغام او ازموینې لپاره 3 خصوصي لوبغاړو ته قراردادونه ورکړي دي. اسرو هیله لري چې دا به د خصوصي صنعت لخوا بشپړه سپوږمکۍ پرمختګ لپاره لاره هواره کړي. اوس مهال ادارې په کال کې له 12 څخه تر 18 سپوږمکۍ د جوړولو هدف ټاکلی دی. اسرو اوس لومړنی هندي کس له هندي خاورې څخه فضا ته استولو لپاره چمتووالی نیسي. په 2022 کال کې به د هیواد د خپلواکۍ 15 کلیزې د مخه لومړی هندي املا د ټیټې ځمکې مدار ته واستول شي. د بریالیو د لړۍ تر شا اسرو دا هدف پورا کولو لپاره هیله مند کېدای شي.